د ځوانانو د جذباتي کېدو یا احساساتي کېدو ګڼ لاملونه دي. یعنی زه فکر کوم چې خپله دغه د ځوانۍ مرحله یا خپله یو علت ده او احساسات په خپله په ذات کې یوه دنیا ده او د دې پیژندل په دې پوهېدل او د دې مدیریت کول لوی کمال او مهارت ته ضرورت لري. یعنی علت تر ډېره بریده پورې د دوی د ځوانۍ مرحله او علل خصوص د هورمونونو مسله ده. خو زه فکر کوم که دوی وغواړي چې دغه احساسات مدیریت کړي یا منیج کړي، تر ټولو لوی مورد چې دوی سره کومک کوي چې هغه د احساساتو منل دي. او کله کله خو هم دغه د جذباتي کېدو یا د ډیرو احساساتي کېدو لامل د احساساتو سرکوب یا ځپل هم دي. یعنی هر څومره چې انسان خپل احساسات وځپي، سرکوب یې کړي په همغه اندازه هغه د ده د احساساتي کېدو لامل ګرځي. زموږ لپاره چې مشران یو یا د کورنۍ غړي یو یا مور و پلار یو، خویندې ورونه یو، یا یو بل مسؤلیت لرو، سرپرست یو د ځوانانو یا د ماشومانو، زما له نظره چې تر ټولو ښه مسله او مورد دا ده چې ځوانان قضاوت نه کړو. یعنی د دوی په اړه دوی سپک او سپور نه کړو. ښه خبر دا ده چې خپله ځوانان هم او موږ کورنۍ هم د دوی د احساساتو د تخلیې، د دوی د احساساتو د ابراز، د دوی د احساساتو د راویستلو په برخه کې نه د سرکوب کولو او د په اصطلاح قرط کولو په مورد کې له دوی سره مرسته وکړو، دوی خپل احساسات راوباسي، تخلیه یې کړي او ابراز یې کړي، څرګند یې کړي او ځان ترې خلاص کړي. یعنې په مرضونو او په ناروغیو باندې ځان ونړوي. دا زه فکر کوم چې کومک کوي. کیدای شي پوښتنه پیدا شي چې موږ څنګه کولی شو خپل احساسات ابراز کړو. دا مورد کیدای شي اوس ځوانانو ته یوه پوښتنه وي. زما په نظر تر ټولو ښه لارې دا ده چې موږ خپلو ملګرو سره، کورنیو سره، خواخوږو سره او که دوی سره امکان نه یا موږ اعتماد یا باور نسو پرې کولی، نو بیا ښه مورد ارواپوه ده چې موږ د خپل احساسات ورسره شریک کړو. د ارواپوهنې له نظره یو مورد چې په دې برخه کې موږ سره کومک کولی شي هغه د پوهاوي مسله هم ده. یعنې که ځوانان وکولی شي په خپلو احساساتو ځان پوه کړي یا یې بلد کړي، دا هم یوه لویه خبره ده. یعنې دوی خپله هم کولی شي په دې طریقه له ځان سره کومک او مرسته وکړي. ډېره مننه استاد محترم. یو هغه ډول ځوانان دي چې نوي بلوغ ته رسېږي، هغه خو هورموني تغیرات راځي، هغه سمه ده. بل هغه ډول ځوانان دي چې وروڼه یې پاخه 25 تر 30 کلنۍ پورې هغوی خپل احساسات نشي کنټرولولی. د هغې په اړه څه نظر لرئ؟ د هغو تنکیو ځوانانو یا د هغو ځوانانو په اړوند چې دوی د بلوغ په پړاو یا مرحله کې دي، پرته له شکه چې د دوی خپله د تنکۍ ځوانۍ دغه پړاو هورموني مسایل او ورته نور مسایل دوی راپاروي، جذباتي کوي، احساساتي کوي او کله کله له لویانو سره یا د کورنۍ له غړیو سره اخ و ډب راځي یا په اصطلاح لاس و ګرېوان کېږي. خو د لږ مشرانو ځوانانو یا لږ نیمه عمر یا نیمه پاخه عمر یا منځني عمر ته د رسېدونکو ځوانانو لکه 18 شلو 25 کلونو پورې ځوانان هم خپلې ستونزې لري. د دوی بیا په دغه پړاو کې د کار ستونزې، د درس او تحصیل ستونزې، اقتصادي ستونزې، عاطفي ستونزې او وخت نا وخت د واده مسایل هم ورته جدي کېږي. یعنې په هر صورت دوی دواړه مرحلې حساسې مرحلې دي او دواړه مرحلې تقریبا خپلې ستونزې او خپلې ربړې لري. زه فکر کوم چې دواړه باید جدي واخیستل سي او په جدي سترګه ورته وکتلی سي. او جدي سترګه کتلو نه زما منظور دا ده چې یعنې د لویان یا کورنۍ باید دوی سره په نرمۍ تعامل وکړي، ځکه چې د دوی د ژوند دغه پړاو ډېر له ننګونو، له بحرانونو، له ستونزو، له ربړو او له په اصطلاح اردمشدګۍ نه ډک پړاو ده. نو که په دغه وخت کې موږ کورنۍ یا لویان مرسته ورسره وکړو یا دوی په اصطلاح راپورته کړو له ځان سره یا لاس پرې ونیسو، دا به ډېر زیات او لوی کار وي. دغه وخت کې ځوانانو ته څه پکار دي؟ دا پاخه عمر لرونکي ځوانان چې تاسو یادونه وکړه 25 یا 28 د شلو نه پورته،
که دغه مشکلات سره مخ کېږي باید څه وکړي؟ کورنۍ ورسره څه وکړي؟ خپله دغه ځوان څه وکړي؟ دا یوه ډېره حساسه مسله او مرحله ده. تاسو ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړله. زه فکر کوم چې خپله ځوان ته م ښایي چې د دغې مرحلې او پړاو حساسیت او بحراني یا کړکېچن یا په اصطلاح تهدیدآمیزه مرحله درک کړي او په دې پوه سي چې که په دغه وخت کې ځان ته سالمې بوختیاوې پیدا نه کړي، که په دغه وخت کې مطالعې ته مخه نه کړي، که په دغه وخت کې ښه اړیکې او ښه روابط جوړ نه کړي، که په دغه وخت کې خپلو درسونو او تحصیل ته پام ونه کړي، نو کیدای سي د ځینو ډېرو ناخوالو او د ټول عمر لپاره د ځینو بدبختیو ښکار سي. نو زما پیشنهاد به دوی ته دا وي چې مطالعه وکړي، ورزش وکړي، سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي، درسونو ته خپل پام وکړي، توجه وکړي او ښه اړیکې جوړ کړي. زیاتره په دغه عمر کې کورنۍ پې فشار راوړي چې والا تاسو ته باید واده وکړو، همدا وخت د ځوانۍ دی او هلک کار نه لري، روزګار نه لري، تحصیل یې خلاص شوی. زما سوال دا دی که چیرې کوم ځوان وظیفه ونه لري او کورنۍ ورباندې فشار راوړي چې نه ته باید واده وکړي، دغه په اړه څه نظر؟ واده علل خصوص په کم عمر کې یوه ډېره پیچلې ټولنیزه مسله ده. ګڼې کورنۍ داسې فکر کوي چې هر څومره زر چې شونې ده او ممکنه ده باید خپلو بچو ته واده وکړي او له شره یې ځان خلاص کړي. یو علت دا ده چې دا یو ټولنیز ذهنیت ده او یو ټولنیز ارزښت ګرځېدلی ده اوس. دویم هم د ډېریو کورنیو ویره او ډار ده چې د خپلو ځوانانو له ستونزو، له فراره، له کډوالۍ یا مثلا د دوی په اصطلاح سر په ژوند باندې خمولو په خاطر دا چارې ترسره کوي. زه فکر کوم چې ډېری کورنۍ په دې برخه کې اشتباه کوي او خپل تنکي ځوانان، خپل واړه بچي، واړه زمن چې ډېر موارد لا تر اوسه پورې نه دي زده، ډېرو پوخوالیو ته او بلوغونو ته نه دي رسېدلي، خپل بچي په یوه لوی مسؤلیت چې هغه واده ده او یوه غټه کیسه ده د ژوند په دې ښکېل کوي دې مسایلو کې او دا ځوانانو ته ډېر لویه ستونزه لري. زه فکر کوم چې خپله ځوانان هم باید دا تعامل او دا وړتیا ولري چې خپلو کورنیو سره په دې برخه کې په خبره پوه سي او سر خلاص کړي. او کورنیو ته مې وړاندیز دا ده چې په خپلو بچو په دغه پړاو کې فشار رانه وړي. کیدای سي ځینې وخت د دوی بچي هم وغواړي، تمایل ولري، اما کورنۍ باید د حساسیت او دا باریکه دورې ته متوجه وي. زه ډېر داسې ځوانان پېژنم ما ته راځي، مراجعه کوي، دفتر ته راځي، ما سره جلسې اخلي، اوس په پاخه او منځني عمر کې دي، مثلا له ځوانۍ نه هم ورو ورو وځي، مثلا 15 کلنۍ 40 کلنۍ ته ځي، منځنی عمر لري، غواړي بیا واده وکړي. په ځینو ناوړو اړیکو کې ښکېل دي، خیانت کوي خپلې مېرمنې سره، خپل خاوند سره او نورو ستونزو باندې اخته دي. علت یې ټول دا چې دوی ته په کورنیو په یوه ناپخه مرحله کې، په یوه خامه مرحله کې، په یوه نامناسب وخت کې واده کړي. که دی پوخ سوی وای او د خپل ژوند ته پام کړی وای او خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې زده کړی وای، نن به په دې ستونزه نه وه اخته. یعنې نن به په ټولنه کې فساد نه و، نن به خیانت نه و، نن به رواني ستونزې نه وې، نن به د دویم او د دریم واده هڅې نه وې او په کورونو کې به د بنو ترمنځ شخړې او تاوتریخوالي نه وه، جنجالونه به نه وه. زه فکر کوم چې دا هم یو علت. د رواشناسۍ له نظره کوم سن د واده لپاره مناسب بللی شو؟ د واده لپاره سن توپیر کوي، په ګڼو حتی په سیمو کې فرق کوي، حتی په ولایتونو په ښارونو کې فرق کوي. حتی د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دي او د هغو افغانانو لپاره چې په بهر کې دي فرق کوي. هغه ځوانان چې درس و تحصیل کوي او هغه ځوانان چې تحصیل نه کوي، درس نه وایي، لکه په افغانستان چې ترې محرومه دي، هم توپیر کوي. زه فکر کوم چې مناسب عمر د ځوانانو لپاره، یعنی په عمومي شکل وایم، په کلي ډول چې کیدای سي په ځینو مواردو کې تطبیق نه سي، د نجونو لپاره له 15 کلنۍ وروسته واده او د هلکانو لپاره له 20 کلنۍ 28 کلنۍ نه وروسته واده ډېر مناسب ده. دا له سني اړخه هم، له عاطفي اړخه هم او د واده ته د چمتووالي له اړخه هم یو ښه پړاو او یوه ښه مرحله ده. مننه استاد محترم. زیاتره کورنۍ داسې هم په افغانستان کې لرو چې هلک هېڅ خبر نه وي، جنۍ خو پرېږده، تاسو ته خپل معلومات دی چې زیاتره هلکان خبر نه وي او واده یعنې ښځه یې ورته کړي
او دا یو غټ مشکل دی په افغانستان کې. دې لپاره تاسې څه وینا لرئ؟ دا هغه ستونزه ده چې نن سبا زموږ په جلسو او مشاورو کې موږ ورسره لاس او ګریوان یو. ډېر داسې ځوانان، ډېرې داسې مېرمنې او نارینه موږ ته جلسو ته راځي چې دوی یو کورنیو میندو پلرونو په ناخبره ډول په کم سن کې، په یو متفاوت سنونو کې، په یو بده مرحله کې، پرته له دې چې علاقه ولري، پرته له دې چې شخصیتونه یې بررسي سي، پرته له دې چې تناسبونه سره وارزول سي، کورنۍ په جبري شکل یا په ناخبر ډول دوی ته کوزدې کړي، ودونه کړي دي او دوی نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له عاطفي اړخه ستونزه لري، له ټولنیز اړخه ستونزه لري، له جنسي اړخه ستونزه لري، د بچو له اړخه د تربیې له اړخه ستونزه لري، له اخلاقي اړخه متاسفانه هغه کوډونه یا هغه موارد چې باید یو له بله د یو خاوند او مېرمنې په حیث مراعات کړي نه مراعات وي او له ګڼو ستونزو سره متاسفانه مخامخ دي. د دوی د ژوند د ډېری ژوند متاسفانه تباه ده. یعنې اکثریت وروسته له 22 کالو ګډ ژوند ده، وروسته له 5 اولادونو، وروسته له 6 اولادونو هم دوی له یو بل سره مینه نه لري. یعنې یوازې شپې ورځې سره سبا کوي او کله چې لږ فرصت نارینه ته مساعد سي یا ښځې ته مساعد سي، بس شخړو او تاوتریخوالو ته لمن وهل کېږي او یو لوی جنجال جوړېږي. د وروستیو څو میاشتو کې وایم یا څو کلونو کې زه دې مسلې سره ډېر مخامخ سوم. هغه جوړې یا هغه کورنۍ چې بهر ته کډوالي وکړله یا مهاجر سول، مثلا اروپا ته لاړل، امریکې ته لاړل، نورو هیوادونو ته لاړل وروسته له سیاسي تحولاتو، دوی ډېری هلته په هغو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي اوس. یعنې 15 سلنه دوی د طلاق او د جدایي په پوله ولاړ دي او د دې طلاقونو او جداییو یو علت دا ده چې دوی په خپل وخت کې په خپله خوښه واده نه ده کړی یا ودونه نه دي کړي او اوس چې په بهر کې یا په بهرنیو ملکونو کې دوی ته له حقوقي اړخه فرصت مساعد شوی ده، زمینه ورته مساعده شوې ده، دوی غواړي سره جلا سي او ګڼې کورنۍ په همدې ډول جلا سولې او بچي او ماشومان له ګډو ستونزو سره متاسفانه مخامخ شو. د واده په خاطر، د واده په موخه موږ ګڼو امادګیو ته او ګڼو چمتووالو ته ضرورت لرو. ټول هغه ځوانان، نجونې او هلکان چې غواړي کوزده وکړي، واده وکړي یا وړاندې له کوزدې او له واده او د کوزدې د په اصطلاح کولو لپاره آشنایي رامنځته کوي یا تحقیق کوي د یو بل په اړوند، باید دا تحقیقات ډېر ژور او ډېر عمیق وي او ټول مسایل باید د نامزدۍ په پړاو کې سره تشریح سي او توضیح سي. د بېلګې په ډول د کار مسله، د زده کړو مسله، د اولادونو د شتون یا په اصطلاح د اولادونو د شمېر مسله، له کورنیو سره د تعامل مسله، ګډ ژوند کول کورنۍ سره، وروسته له واده بېلتون او دا ټول موارد باید بررسي سي. ځکه چې هغه کورنۍ چې موږ ورسره مخامخ یو یا موږ یې ګورو یا یې وینو، ګڼې په همدغو مواردو او په همدغو مسایلو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. متاسف. ډېره مننه ستاسو. ژوندي اوسئ.